د نظام بلندوی دغه خوست کې د طریق ابن زیاد پولیسو روزنځای دی. دغه مرکز 2 میاشتې د مخه پرانستل شو چې سه شنبه ترې 50 کسان فارغ او د زده کړو سندونه ورکړل شو. پولیسو ته د مسلکي استادانو له لوري بېلابېلې نظري او عملي زده کړې ورکړل شوي او له دې وروسته به د دندو پر مهال له زده کړو تاکتیکونو کار اخلي. هغه مسلکي زده کړې چې پولیس دپاره ضرور دی هغه زده کړو باندې دوی ورزل شو. انشاءالله خلکو ته به ښه خدمت وړاندې کړي. دوی د تلاشۍ پر مهال په چک ځایونو کې خپل رول ادا کړ. د ګزمو او شکمنو کسانو د نیولو پر مهال ورزده کړل شوي طریقې تمثیل کړي. دا چې پولیس د مظاهرچیانو د قبو کولو او هغوی ته د ستونزو د حل په موخه څه کوي دلته یو تمثیل وړاندې کړ. روزل شوي پولیس ولس ته له خپل اړخه پوره ډاډ ورکوي. د دوی په خبره له دې وروسته به په مسلکي لحاظ خپلې دندې اجرا کوي. دلته موږ زده کړې مسلکي زده کړې ترسره کړې چې هغه کې موږ ته لکه مثال د کورونو تلاشي موږ په اسانتیاوو سره ترسره کولی شو. نو د استادانو نه موږ ډېر خوښ یو. بالکل موږ چمتو یو چې موږ د افغانستان اسلامي امارت ته خدمت وړاندې کوو. ناستې ته د خوست مرستیال ولی په خپلو خبرو کې اسلامي پولیس د دنیا له نورو پولیسو په توپیر یاد کړل. مولوي محبوب شاه قانت زیاته کړه چې اسلامي پولیس په روحاني، بدني، نظامي، ملي او اسلامي روزنه سمبال دي. قانت له پولیسو وغوښتل چې په چک ځایونو، ګزمې او چپو پر مهال له پوره دقته کار واخلئ او زده کړي مهارتونه وکاروئ. یاد دې وي چې په خوست کې دغه روزنیز مرکز 2 میاشتې د مخه پرانستل شو او دغه یې لومړی ټولای دی چې ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي.